د الله نبی فرمایي چې موږ یو انسان په یو شی باندې مقرر کو هغه په کې دستنی په اندازه باندې خیانت وکي یا داغه نه خطه یا پورته په ورځ قیامت به دې شری د خپل استن راپوګه کړي او د الله مخې له به راوړي او د دې کوناټو سره به ورته الله یو بیرغ لګولې لوا او الغدر د دوکي بیرغ چې دې شری پستن کې دوکا کړي ده د سره امانتو دستن په نظم باندې ولې نه ودا خبره چې کله رسول الله او کله د انصار نه یو تور سړی واغه ودرې د ویلې اې د الله نبی تاسو به دې شي مقرر کړی ما د خپل لوز زمواري د زمانه والا دا غوښنه نشم کولای وېزه کته د شی ویلې دي چې کله موږ یو څوک یو شی باندې مقرر کو به باغی کې خیانت وکړي موږ الله به ته پوښتې کوي او دا ډېر لوی جرمي و او ما د شی ویلې دی او چې مو یم وې دې خو ما وسنه راځي کې دې چې زمانه به کې کمای زته و چې دا شنه شم در سره کولای اې دې امانت یوسف دې ځان سره یاد ساتي کله چې انسان د امانت لحاظ ساتي یو دا چې د انسان د ایمان کمال دی او د انسان د اسلام خوبی ده تاریخ سړي امانت درکې چې دا خپل ځل ورسوه یې خبره ده یې بچی دی یې به تور مسلمان دی یې بل مسله دی یې بل او تا هغه ځل ورسوه ته به دې باندې خوشاله شې چې ساده ایمان پوره ایمان دی کته په کې چرته کمی زیاته وګنو په دې ویریږي چې ایمان دی نشته یې نیمګړی دی دویم د زموږ عثمانونه د دې امانت لحاظ کړی دی زموږ الله په هر چا باندې د وس برابر بندگی کې خدا چې بکم شي باندې الله بندگی خودلې داغه ادا کړی دی سوا د انسان نه چې سینې غرب وېسو چې الله زبدا امانت لحاظ ساتم ایسب کې خیانت وکي موږ څه خیانت ګریو او درې منشه په دې امانت کې ده د دین د اسلام محور هغه په امانت دی او دا د رب العالمین د خوانه په موږ تاسو باندې امتحان دی ورس ان شاء الله د عمر صاحب خبر راځي یو سړی د شپې ډیر منځونه کوي او ډیر بزرګ دی او کیسه جامع غوستری دی عمر صاحب فرمایي چې ګوره بده باندې دوکه نشي چې دا خډیر یو ناشنا تقریر کوي او دا عالم صاحب خډیر یو ناشنا درس او تدریس کوي او دی عالم صاحب سره زما شپه راغلی او دا ټول شپه قیام الليل کو او دا جامع ډیره برابر د سنت طریقې سره پټګي دی او ګیره دی او مزیدار جامع دی نه عمر رضی الله عنه فرمایي د سړي ایمان چې معلوماینو په امانت معلوم کا ته ورته امانت ورکو به دې ته پوښوګه چې دا وړاندېواله رسواله کنه دې کړي کله شپې ټول شپه منځونه کوي او بزرګي او تهجد کوي او دغه عبادت کوي او هغه خوش امانت کوي اخو دې خو کې عمر شه فرمایي دا اصل لګي اجي ځان سره عمر رضی الله ډیر نشه او خیر انسانو دین د اسلام کې څنګه الله غره مهارت او پوهه ورکړي و بل نشه پیدا دار شکل انسان د امانت له حساسیت نو د دین حفاظت به کېدې شي د عزت حفاظت کېدې شي د مالونو حفاظت کېدې شي د انسان د بدن حفاظت کېدې شي د انسان د روح حفاظت کېدې شي د معارف او د علوم حفاظت د منصب حفاظت د وصیت حفاظت حتی چې د شهادت او قضا او کتابت د ټولو حفاظت الله په امانت کې کېږي که وسله دا امانت ورکو بده کې تقدیم او تاخير وکړي نو دا امانت برباد کې او ځای کې او کچر دې باغې باندې پوراواله او کې وجه شری کمالو او راشه پیدا خو دا چې په کوم سړي کې د امانت له حاجز منګ الله هم دغه سره مینه کوي او د قشن د خلک هم دغه سره مینه کوي کني کوي د محمد رسول الله سره د خلکو د امینه ولې و د دوستانو دشمنانو وجه دا و چې رسول الله په باب د امانت کې مشهور انسانو دشمنانو هم سره امانتونه کې خودل او بل نشه پیدا به کېدل چې هغه کمالي صفاتونه نه د جزمنګ الله رب العزت د مؤمنانو صفات پم دي باندې کړي دي ولذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون مؤمنان اق انسانان دي چې هغه د لوزونو د امانتونو لحاظ کوي چې کله دا کارونه بچا کې موجود دي دا مؤمن دي کې جزمنګ الله فرمایي دا مؤمن نه دي چې د امانت او د لوس پابندي بچا کې موجود دي دا په جنت ته ځي رب العالمین فرمایي جنت نه نشیتلې اجي ځان کړی دا او بل نشه پیدا به کېدل چې په کومه جامعه کې امانت په دې جامعه کې به الله خیر او برکت کړي او چې په کوم ملک کې په کوم حکومت کې په کومه جامعه کې امانت نه هدایت ساتي چې خلکو نه بزمنګ الله خیرونه او برکتونه علي دا به ذلیلی نن دا څه چې موږ تاسو باندې راغلي وجه سره چې چا کوم امانت سپارلې شوی دی کده خبري امانت دی او کده منصب امانت دی او کده امانت نمال امانت دی به دې ټول کې ځایواله دي محمد رسول الله فرمایي عليه السلام د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې انسان سره امانت کړي وي دا به د شي استعمالي لکه مال د غنیمت تاسو نن دا ګورئ نو د قیامت علامه راغوري دی نه په کار ده
ابل ورځ سړي مال ټلیفون کړو وی یو چا مال یو څه پیسې امانت راکړي دیو چا سره مې کار کولو هغه ډېر دیندار سړیو چې دا دومره زره پیسې والو دا په علاقه کې غریبانو باندې خرج کا وې ما د چا سره د ګاډي مسره کړو پای کمې چې تیرې غي څنګه پیسې پای کې ټول ورو لګولې الله ما په دې باندې رانی شي کوم نه رانی شي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې دا کوم روپۍ ته لګول دا امق روپۍ به پیدا کوي د شړې لبه ورګي کله کله پیسې ورکې الله رسول نه مني در قیامت علامه ده چې دی انسان د امانت راواخصو هغه ورته د دهانی کړو چې پلاني لور کده یې خپل هغه ګاډي ور باندې برابر کی د یسر اجر قیامت علامه در منافقت علامه حدیث کې راځي بلکې داود ابن ابي هند فرمایي وېزه په عربي باندې تیریدم فقال وېد دې شي ویلې سمعت ابا هريره مر محمد رسول الله نورید ابو هريره سم نورید لري ابو هريره شبیر نشه فقيه صحابي تقریبا 5303 حدیث نقل شي او شت قیمتي انسان محمد رسول الله ملګرو کې يقول يا ابو هريره شبیر شي ویل دي چې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما محمد رسول الله نورید لري يقول شد الله نبي ویل اول ما يرفع من هذه الامه الحياء والامانه په دې امت کې چې اولنې شي پورته کیږي هغه د خلکو نه حیا لړ شي او امانت بلړ شي تاسو نن څومره به حیا ده کګاډ راکې پای کې د زنانو د څه به صورت تصویران چې انسان ورته ګوري چې له حیا راځي کبه هوټل کې چې د خوراک او څنګه لپاره ډوړې لکه د شي کیفیت باندې تصویران چې له حیا او کله قشن دي سړي کور لور شي نو باغې ځای کې د شي تلویزیون او سیډین وغیرہ دغه پروګرامونه وي حتی د دې پورې ملګری کې څه کوله وې د چا سره ناسو ویغول یاره دی تلویزیون کې د شو ډرامې او شینه داخله اچوي چې مونږ کله هغه ګوري قسم په الله د خپل زنانو لمغه حیا راځي وې دا غوښتل سره نشي کولای اصل کې دا به حیا سره دی کبه دې کې چرته حیا اول نه به دا شی ختم کړي وي دغه حیا نشي څنګه خبره کوي خو اصل لږ زره هیڅ د خلکو کې خلکو له پیش کوي نو رسول الله فرمایي چې د دې امت نه به حیا او امانت اولنې و چې خلکو د رب العالمین نه د حیا او د امانت سوال کوي چې الله دې حفاظت مونږ لکوا